دا هغه ذات په سپېڅلي نامه چې د اسلام ساحانې د جهاد او ګرم سنګر له زحمتونو او سختیو څخه د دفتر او حاکمیت تر چوکیو راوستل، خصوصي اسلامي نظام یې ورته برخه کړ او د مغرورو امپراتوریو د ماتولو ویاړ یې ورنصیب کړ. دا غونډې د پیل لپاره د قرآن کریم د مبارکو آیاتو په تلاوت سره کوو او د لوی سر ته د قضایي قوې د محاکمو امنیتي او اجرایي چارو عمومي ریاست امام علي صاحب حضرت ولي راغواړو تر څو زموږ نننۍ ناسته د قرآن کریم د مبارکو آیاتو په تلاوت سره پیل کړي. ډېر محترم حافظ مولوي حضرت ولي صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا محترم حافظ مولوي صاحب حضرت ولي. قدرمن احتضارو دا د ستاسو د انتظار شیبې نوزو راګرځو د غونډې افتتاح ته او د افتتاح دپاره د سترې محکمې مسؤلین به اوس راځي د معسکر د ملګرو مخ ته به تېرېږي.
او د پروګرام په دې برخه کې راګرځو د مقررینو لور ته او د تقریر لپاره رابلو د افغانستان اسلامي امارت د فرمانونو او حکمونو د تعقیب نظارت لوی ریاست د منابع بشري مسؤل ښاغلی الحاج مفتي شیرولی حقانی صاحب سراج نوشته او محترم سامعین په خپل ملکوتي تقریر ونازوي. ډېر محترم د منابع بشري مسؤل ښاغلی مفتي شیرولی حقانی صاحب. زما حضراتو ډېرې خبرې کول نه دي پکار، عمل په هغې باندې پکار دی. دغه کم نظام چې موږ او تاسې ته الله جل جلاله انعام کې راکړی او د هغه د فدایانو د هغو د قربانیو ثمره ده. دغه نظام ساتل غواړي. په هر یو شي کې به تقوا او پرهیزګاري کوئ، اسراف به نه کوئ، دغه شان د بیت المال سره به خیانت نه کوئ. تاسې محافظین د دین یاستئ، پیره کوئ، هغه به په نیت د هغه جهاد په نیت به یې کوئ. الله جل جلاله ورته اجر درکوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ډېر مننه کوو د الحاج مفتي شیرولی حقانی صاحب نه چې په خپل تقریر یې زموږ مجلس ته لا ښکلا ور په برخه کړه. قدرمنو حضارو، یو ځل بیا راګرځو د مقررینو لور ته او د تقریر لپاره په ډېر درنښت راغواړو د افغانستان اسلامي امارت د کابل مرکزي زون د نظامي محکمې محترم قاضي صاحب شیخ الحدیث والتفسیر الحاج مولوي عبدالغفار رحماني صاحب چې لوج ته تشریف راوړي او محترم سامعین په خپل عالمانه ویناو ونازوي. ډېر محترم د افغانستان اسلامي امارت د کابل مرکزي زون محترم قاری صاحب الحاج مولوي عبدالغفار رحماني صاحب. موږ تاسې به د دغه نظام ساتنه کوو، که په سر وسي که په مال وسي. لکه دا 20 کاله کې چې موږ تاسې کوښښ وکئ او جهاد مو وکئ، نه په هغه تا 20 کاله کې چاته معاش و، نه په دا 20 کاله کې چاته شی ورکاوه، بلکې سربیره پر دغه باندې دغه که مشر و که کشر مجاهد و، حتی که چیرې د یو توپک والا و، کوښښ یې کول د خپل د اصلحې دپاره، که په چنده وای که په خواست وای که په زاري وای، ده به یې څه مرمۍ چې چا څخه پیدا کولې. نه دا فکر و چې ما ته به دلته معاش راکول کېږي، نه دا فکر و چې ما ته به دلته عزت راکول کېږي، نه دا فکر و چې دلته ما ته به چوکۍ راکول کېږي، بلکې محضاً لله د خدای دپاره دا کارونه کول. دا دومره تکالیف یې پر ځان ګالل، سره د دغه مسکناتو څخه حتی دا خو ډېره پېښه سوې ده. ډېرو ته معلومه ده موږ وسل ولسوالان درلودله، شهید سوي به یي. حتی یو ولسوال خو دا زما د سترګو لیدل د بلال شهید ورته وایي، دی شهید سو، بیا د ده د جیب شیان ما راواخیستله 20 روپۍ په جیب کې درلودلې. دا زموږ د ولسوالانو دغه حال و. خو معلومه دا ده چې د هغه کشرانو لا تر دې د مسکناتو په دغه حال کې موږ د اسلام او د قرآن او د دغه دین دپاره لا سر ورکوي او د هغه رقم ځانونه مو ورته هغه فدایان کړه. نو د دې پسه د دې نظام د ساتلو دپاره به هم دغسې فدایي ته آماده کېږو. دې ته به نه ګورو چې معاش راکوي، دې ته به نه ګورو چې نه راکوي، که راکول هم د دغه نظام ساتنه کوو، که نه راکول هم د دغه نظام ساتنه کوو، حتی که په چنده اوسي هم د دغه نظام ساتنه کوو. نو الله جل وعلا شانه دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي او الله دې دغه نظام زموږ څخه نه اخلي او زموږ مشران ته دې الله توفیق ورکړي چې پر دغه اسلام او پر دین باندې د محمد صلی الله علیه وسلم دوی مستقیم او الله جل جلاله دې ثبات ورکړي. السلام علیکم ورحمة الله. دا و ډېر محترم زموږ د نننۍ غونډې ځانګړی میلمه شیخ صاحب الحاج عبدالغفار رحماني صاحب. ترې نړۍ مننه کوو. الله رب العزت جل جلاله دې ورته په دارینو کې کامیابي او سرلوړي ورنصیب کړي. قدرمنو حضارو، اوس یو ځل بیا راګرځو د مقررینو لور ته او راغاړو زموږ د نننۍ غونډې ځانګړی راغلی میلمه ښاغلی محترم د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې د جزای دیوان عمومي رئیس الحاج مولوي عتیق الله درویش صاحب
چې راسې لوچ ته او زموږ مجلس په خپلو عالمانه ویناوو منور وګرځوي. ډېر محترم الحاج مولوي عتیق الله درویش صاحب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. محترمو وجاهدین ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته راغی اسلامی تاریخ لیکي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم قام بتحرکات عسکریه. نبی علیه الصلاة والسلام په عسکري تحرکات شروع وکړه. غرض او هدف پکې څه و؟ نبی علیه الصلاة والسلام مدینه منورې د چاپېریال څخه لرې قبیلې پرتې قبایلو ته به هم د صحابه کرامو نظامي دستې لېږلې. غرض او هدف پکې څه و؟ اسلامي تاریخ لیکي یو نبی علیه الصلاة والسلام د خپل قوت مظاهره دوی ته کوله. دویم په مشرکینو د اسلام په دښمنانو روب اچولو و د خوف تاری کولو. محترمو غرض مې دا دی، هدف دا دی چې د دښمنانو د اسلام په مقابل کې دغه نظامی عسکري او پوځي زده کړې چې تاسو یې کوئ. دغه تمرینات او اعدادات د دې مثال او بیلګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې ده. حضرت ابو دجانه رضی الله عنه په غزوه احد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غونډۍ په سر ناست، ورسره صحابه کرام هم ناست. مشرکین صفونه جوړی، رسول الله صفونه جوړی. د صحابه په جماعت کې او په ډله کې یو صحابي حضرت ابو دجانه رضی الله عنه وکانا یتبختر بین الصفین، د صفینو په منځ کې به داسې په ناز، په نخرو، په غرور او په تکبر سره روانو. د پاسه ورته د دواړو جهانو سردار ګوري. د دغې غونډۍ سر نه ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوري. رسول الله صحابو ته فرمایي وایي دغه شان مزل سره پټۍ له سر تړلې وه. رسول الله فرمایي دغه مشي یبغضها الله. هذا الموطن وی الله رب الکریم ته دغه شان مزل کول په غرور او تکبر سره رب ذوالجلال ته دا مشي او دغه شان په ناز و نخرو تلل خوښ نه دي الا فی مثل هذا الموطن، مګر په داسې ځای کې چې غرض او هدف د اسلام دښمنانو ته د خپل قوت مظاهره وي او په هغې باندې روب اچول وي. محترمو الله پاک هم دغه سعی قبول کړه. په آخره کې بیا تاسو ته تبریکي وایم، خو د رب ذوالجلال نه به دعا او په دې خپل مسؤلیت او په دې خپله دنده کې د رب ذوالجلال نه توفیق غواړئ. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين. دا و ډېر محترم زموږ راغلی ښاغلی میلمه د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې د جزای دیوان عمومي رئیس الحاج مولوي عتیق الله درویش صاحب. ترېنه نړۍ مننه کوو. الله رب العزت جل جلاله دې ورته د شریعت په چوکاټ کې عمر طویل ور په برخه کړي. قدرمنو حضارو، اوس بیا هم یو ځل راګرځو د ترانو ډګر ته او د ترانې دپاره راغواړو د افغانستان اسلامي امارت مشهور نعتخوان زموږ د نننۍ غونډې خصوصي میلمه جناب محترم قاری مولوي عبدالواسع صمیم صاحب
چې راسې لوشته او په خپل داودي درویشي حنجرې باندې زموږ محترم سامعین ونازوي. جناب محترم قاری مولوي عبدالواسي سمیم صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمن مجاهدین او علماء کرامو، له هر څه نه مخکې ستاسو قدرمن حضور ته تحفه نبویه وړاندې کوو چې عبارت ده: السلام علیکم. لقلم تر سنگر بریالیو، لمر چل تر منبر بریالیو، نظام میدان مهم لدشمن وڑے، د خدای پزل دی اکثر بریالیو، روزنتون کا معسکر کا مدرسہ دا، لکیر دی آنتر دفتر بریالیو، چی مہر چاہتا دا جنگ تٹ وحلے، دا خدای فضل دی اکثر بریالیو، نو داستا لار متاقب کڑی د پریویاڑو، اے مرحوم مولا عمر بریالیو، د نړۍ پکې برجنو بدماشانو، زار ملنګ قلندر بریالیو، نو داستا لار متاقب کړي د پریویاړو، اے مرحوم مولا عمر بریالیو، د دنیا پورا قبانو ہی لال جانا، راکڑا غاڑ سپ نر بریالیو، ستا دی پکاریم اشکرت وایا، ہر چتا تیاریم اشکرت وایا، ہر چتا تیاریم اشکرت وایا، چتا دی پکاریم اشکرت وایا، ہر چتا تیاریم اشکرت وایا، ہر چتا تیاریم اشکرت وایا، سرا عمل پو دوام داسلی ونیم، بس د خدای په مینا کې مسملن ظلمیم، بس د خدای په مینا کې مسملن ظلمیم، تا تا انتظار یم اشکرت وایا، ہر چتا تیار یم اشکرت وایا، ہر چتا تیار یم اشکرت وایا، چتا دی پکار یم اشکرت وایا، ہر چتا تیار یم اشکرت وایا، ہر چتا تیار یم اشکرت وایا، زلکا د وخت مجنون دغسی مجذوب یم، خدایا ما در وغواړه ستا په عشق ډوب یم، خدایا ما در وغواړه ستا په عشق ډوب یم، څرک د سپین سهار یم اشکرت وایا، ہر چتا تیار یم اشکرت وایا،
هر څه ته تیار یم عشقه راته ووایه ستا دی پکار یم عشقه راته ووایه هر څه ته تیار یم عشقه راته ووایه هر څه ته تیار یم عشقه راته ووایه ځان ته یو جنت لرم ځان ته جهنم لرم ځان ته یو ځانګړی یار ځان ته یو صنم لرم ځان ته یو ځانګړی یار ځان ته یو صنم لرم تم په سر د دار یم عشقه راته ووایه هر څه ته تیار یم عشقه راته ووایه هر څه ته تیار یم عشقه راته ووایه څه ته دې پکار یم عشقه راته ووایه هر څه ته تیار یم عشقه راته ووایه هر څه ته تیار یم عشقه راته ووایه رب ته عاجزي کوم خوند له بندګۍ اخلم زه د پاچاهۍ مزې تل له ملنګۍ اخلم زه د پاچاهۍ مزې تل له ملنګۍ اخلم رب ته امیدوار یم عشقه راته ووایه هر څه ته تیار یم عشقه راته ووایه هر څه ته تیار یم عشقه راته ووایه څه ته دې پکار یم عشقه راته ووایه هر څه ته تیار یم عشقه راته ووایه هر څه ته تیار یم عشقه راته ووایه ما ته ستا رضا پکار مال او دنیا نه غواړم عابد ستا د دین په لار ستا لیکات تل غواړم عابد ستا د دین په لار ستا لیکات تل غواړم له ژونده بیزار یم عشقه راته ووایه هر څه ته تیار یم عشقه راته ووایه هر څه ته تیار یم عشقه راته ووایه څه ته دې پکار یم عشقه راته ووایه هر څه ته تیار یم عشقه راته ووایه هر څه ته تیار یم عشقه راته ووایه هر څه ته تیار یم عشقه راته ووایه جزاك الله بارك الله فيك دا افغانستان اسلامي امارت دا داوطي حنجري سرستن جناب قاری مولوي عبدالواسي سميم صاحب یو ځل بیا هم راګرځو د مقررینو لور ته او د تقریر لپاره راغواړو د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت د تعلیمات معینیت عقیدتي مسؤول جناب محترم الحاج شیخ الحدیث والتفسیر قاری مولوي خدایداد مهاجر صاحب چې راسې لوچ ته او محترم سامعین په خپل حماسي او جهادي تقریر ونازوي جناب محترم شیخ صاحب مهاجر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال سبحانه وتعالى
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما قطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم: ليس هذا بزمان جهاد، فمن أدرك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد. قالوا: يا رسول الله، أو أحد يقول ذلك؟ قال: نعم، من لعنه الله عليه والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زه فقط دوی خبرې درته کوم. جهاد دوی نوعې لري، یو تعرضي جهاد او یو دفاعي. موږ د دفاعي څخه د زړه په چاودو راوتلي، اسانه نه یې راوتلي. زموږ ملت ټوله په اور کې کباب سو. زموږ په ملک اوس هم دا رقم میندې سته. دا بله ورځ د یو مجاهد د مور واقعه درته وایم. یو مولوي صاحب راته ویل چې ما ته یو مجاهد ویل چې زموږ د کور شهیدان ډېر وسول، دا یو ورور چې مې شهید سو ډرون وویشتې، دومره غوښې کباب سوي غوښې مې کور ته راوړې. ول د هغه ورځ څخه په خدای مې دې قسم مې زما مور کباب سوي غوښې نه خوري. ولا بله ورځ مې داسې غوښې ورته راوړې. ول ما موره ته ولې نه خورې دا کباب؟ د کور ښځو راته ویلي وو چې مور یې نه خوري. بیا مې داسې غوښې ورته راوړې، د بازار څخه مې اینه ورته راوړه، مختلف قسمونه غوښې مې ورته راوړې. ول دې ول بچی، ما چې د خپل بچي هغه پاکې غوښې کباب سوي لیدلي دي، نور زما خواته غوښې نه کېږي. ول هغه واړه ماشومان یې چې کله غوښې وویني واده وي. د هغه شهید ماشومان خو خپل پلار نه و لیدلی، اورېدلی دي چې زموږ پلار په بمونو کې د ډرون په وارې کې داسې ذره ذره سو. وایي هغه ماشومان چې په کلي کې یو ځای واده وي، وایي دوی چې هغه غوښې وویني، وایي دا زموږ د پلار قطرې دي، موږ یې نه خورو. ګوره دا موږ ته ټول د دې شهیدان یو، موږ تاسې ټول مجاهدین یو. په یوه کور کې به په یوه ورځ 4 جنازې د ځوانانو پرتې وې، 6 به پرتې وې. زموږ میندې او خویندې په دا دفاعي جهاد کې قسم په خدای دوی لیونۍ سوې. نور به هڅه کوو، کوشش به کوو چې خپل ملت د دفاع د حالت څخه نور وباسو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. قدرمنو حضارو، په لومړی کې به سپین محمدي بیرغ د څو تنو تنکیو مجاهدینو پر لاسو باندې وي، او دا به راځي د لوج مخ ته به تېرېږي. او د کله د بیرغ د رارسېدو سره زموږ تاسو میلمانه، قدرمنو علما کرام، مجاهدین، دا به ټول د یاد سپین محمدي د اکرام دپاره درېږو انشاءالله. زمون بیرغ ته سپینه ورپه په مینه حسینه، بیا شغلې خورې په وطن کړه، بیا شغلې خورې په وطن کړه. سترپیدل مولوی ارمانو، سترپیدل مولوی ارمانو، شکر پرمشول نن هغه ارمانونا، ورپه په مینه حسینه، بیا شغلې خورې په وطن کړه. زمون بیرغ ته سپینه ورپه په مینه حسینه، بیا شغلې خورې په وطن کړه، بیا شغلې خورې په وطن کړه. څومره ښایسته په کلمه یې، څومره ښایسته په کلمه یې، ښکاري ډېر ښکلي مو په تاسمې او غرونه، ورپه په مینه حسینه، بیا شغلې خورې په وطن کړه. ښکاري ډېر ښکلي مو په تاسمې او غرونه، ورپه په مینه حسینه.
یاد مجاهدین چې وینئ را روان دي دوهم ګروپ دی د جمع نظام ګروپ دا به انشاءالله راځي او د لوجو مخ ته به تېرېږي او راغلي مېلمانه به یې ننداره کوي انشاءالله ټول بیرغونه مرقانې به درته زار ټول بیرغونه زار دې شم حسین بیرغه ورپه ای سپین بیرغه زار دې شم حسین بیرغه ته زموږ هویت یې نښه د حریت یې ته زموږ هویت یې نښه د حریت یې زار دې شم حسین بیرغه زار دې شم حسین بیرغه زار دې شم حسین بیرغه غربیان مات کړ دا د هغو وطن دی وطن وغواړي وطن وغواړي وطن 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 وغواړي سوي اور سوي بیا جوړې د نغواړي دا دې څوار نشي دا ځورې د لۍ ولس خدایه ودان کړې دا کړې د لۍ ولس تل دې آزاد اوسي تل دې په امن اوسي جوړ او ودان دې شي درد ځپلی ولس سوي اور سوي بیا جوړې د نغواړي غزنوي وطن دا د بل خوره دا د سیاست کې په عشق سنبل خوره دا د میوند خوره د ملاليو کور د مخبلواک وطن د استقلال خوره که مجاهدین چې وینئ را روان دي همدا قاضي صاحب ورسره دی د قاضي صاحب د سکوټ او یا د قاضي صاحب د ساتنې ګروپ دی چې دا هغه پیاده ګروپ دی مخکنی ګروپ د موټرو همدا به پیاده وي قدرمنو حضارو په دې کې مو داسې یو تفصیل غوندې کار کړی چې د همدې حرکت په وخت کې نارنجک دې رالی نارنجک پرېوت نارنجک پرېوته د مجاهدین به هڅه کوي چې نارنجک کنټرول مجاهدین دا هڅه کوي چې محترم قاضي صاحب د خطر د منطقې نه وباسي
او د امن ساحې ته یې بوځي. کوم مجاهدین چې قدرمنو حضارو تاسو وینئ را روان دي دا د غزني مجاهدین دي. ستا په خاطر هره ستړیا په ځان منمه ځمه د مینې تخم به په هر زړه کې شیندمه ځمه ستا په خاطر هره ستړیا په ځان منمه ځمه د مینې تخم به په هر زړه کې شیندمه ځمه په ژوند مې دا ولوی ارمان چې تا آزاد ووینم دا مې له زړه وتمنا چې تا آباد ووینم په ژوند مې دا ولوی ارمان چې تا آزاد ووینم دا مې له زړه وتمنا چې تا آباد ووینم اوس باندې هر ګودر هر کلی رغوم ځمه د مینې تخم به په هر زړه کې شیندمه ځمه ستا په خاطر هره ستړیا په ځان منمه ځمه د مینې تخم به په هر زړه کې شیندمه ځمه ما په خپل زړه کې د ستا نوم په بسم الله لیکلی په ډېره مینه مې له نازه په رښتیا لیکلی ما په خپل زړه کې د ستا نوم په بسم الله لیکلی په ډېره مینه مې له نازه په رښتیا لیکلی ستا په خاطر اوس د هر چا قدر کوم ځمه د مینې تخم به په هر زړه کې شیندمه ځمه ستا په خاطر هره ستړیا په ځان منمه ځمه د مینې تخم به په هر زړه کې شیندمه ځمه ما له خپل زړه نه د نفرت لارې تړلې ټولې د محبت خوږې وږمې مې د شیندلې ټولې زما ارمان نیمه خوا دې نه پرېږدم ځمه د مینې تخم به په هر زړه کې شیندمه ځمه ستا په خاطر هره ستړیا په ځان منمه ځمه د مینې تخم به په هر زړه کې شیندمه ځمه زه سباون الفت یم ستا او ته زما هېڅ نه ورکومه پر سر به یې ولو قدرمن حضارو یا د مجاهدین چې وینئ را روان دي همدا مجاهدین د چیک پاینټ مجاهدین دی چې راځي په همدې ځای باندې به چیک پاینټ وایي بیا به نور ملګري د تمثیلي په شکل باندې راځي همداسې به تېرېږي سنبال پوشه هنر پارې نماسکر د خپل مظلوم خلاص دفاع ته لکه سپر تیار شپه او ورځ پکړو د دین وطن خدمت موږ نه پرېږدو غربیان دلته په هېڅ رنګه قیمت تابع د خپل امیر ولاړ په خپل مسیر که څه هم شو پودار د ځان هېڅ نه کړو ویر د ځان هېڅ نه کړو ویر د پنډګان لکه فولاد همدا موټر چې را روان دی په یاد موټر کې انشاءالله مشکوک کس دی چې اوس تاسو ته دغه شکل تدريب ذي تربية مش زلمي ذا استشهاد إعداد
د اسلام فالو هیواد دا د جهاد فالو هیواد دا د غیرت زیږنتون دا د پګړۍ والو هیواد د خاورې ساتلي دي ساتونکي د قرآن افغانستان دی زمون دا افغانستان دا د اسلام فالو هیواد دا د جهاد فالو هیواد دا د غیرت زیږنتون دا د پګړۍ والو هیواد د خاورې ساتلي دي ساتونکي د قرآن افغانستان دی زمون دا افغانستان دی زمون دا افغانستان کورمو د پوهې سیوان دان ګرم سنگر د جهان دان د استشهاد ډګر دی دا په قربانیو دی کورمو د پوهې سیوان قدرمنو راروان مجاهدین پنځم او یا هم شپږم ګروپ دی دوی په عادي حال کې راوتلي د باندې یعنې د خپل هغه نظامي ځای څخه د باندې راوتلي او بیا پر دوی د یو خوا څخه حمله کېږي ډزې کېږي بیا به موږ تاسو ګورو چې دوی د همدې حملې په مقابل کې څه عکس العمل ښکاره کوي اوس مجاهدین دي چې همدا برید کنټرول کړي او دا ټک مشکوکه کس او یا حمله کوونکی کس په هماغه مصنوعي خونه کې موجود دی همدا اوازونه چې اورئ د همدغه مشکوکه کس او یا د حمله کوونکي کس دی چې مجاهدین تذکیره یې کوي دی په همدې وخت کې لارې دا افغانستان دی زمون دا افغانستان دا د اسلام فالو هیواد دا د جهاد فالو هیواد دا د غیرت زیږنتون دا د پګړۍ والو هیواد د خاورې ساتلي دي ساتونکي د قرآن افغانستان دی زمون دا افغانستان دا افغانستان دی زمون دا افغانستان کورمو دی د پوهې سیوان دان ګرم سنگر د جهان دان د استشهاد ډګر دی دا په قربانیو دی کورمو دی د پوهې سیوان دان ګرم سنگر د جهان دان د استشهاد ډګر دی دا په قربانیو دی دی آباد پوننګ او غیرت دا زمون غبرو او عزت مون غواړو په وینو اخلو د خاور کې ساده حریات تیریو لخپل سرا لخپل مال او لخپل ځان زمون دا افغانستان دا افغانستان دی زمون دا افغانستان اسلام فالو هیواد دا د جهاد فالو هیواد دا د غیرت زیږنتون دا د پګړۍ والو هیواد د خاورې ساتلي دي ساتونکي د قرآن افغانستان دی زمون دا افغانستان دا افغانستان دی زمون دا افغانستان نور د قدرتونو ګدی مونکړه حیران نړۍ نوم لرو د نن قرباني اخلو د قدرت لتګو نور د قدرتونو ګدی دا د ملالیو محترم الحاج مولوی صاحب
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد حامد مراد د خپلې تصدیقنامې د اخیستو لپاره چمتو یم. ژوند د افغانستان اسلامي امارت لپاره خدمت کوم او هر ډول قربانۍ ته تیار یم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. الآية. محترم راغلو مختلف إدارات من منو أو مجهدينو ورونو هذا ست ضرورته هذا المستشفى أساتذة كرامو مستشفى بيان وكي دس شيء ندي فاتا موږ ستاسو حضور ته بیان کوو. دغه آیات شریف مستاسو دپاره الله جل جلاله فرمایي چې تاسو ته په هغه ځای کې سکونت او ژوند زندګي درکړه. د هغو کسانو د سکونت په ځای کې تاسو ته ځای او ګزاره او ژوند درکړئ چې هغو په دغو ځایو کې ظلم کړی پر خپلو ځانو باندې. نو بیا الله تعالی فرمایي چې وتبین لکم تاسو ته ښکاره شوه چې کیف فعلنا بهم چې په دوی مې څه وکړله. همدغه میدانونه، همدغه دفترونه، همدغه ریاستونه، همدغه وزارتونه، همدغه ادارات ټول په دې ځای کې داسې خلک تېر شوله چې اوس د افغانستان ملت د هغوی څخه یې خوا ګرځي. ظلمونه، رشوتونه، زندانونه، ان تر دې چې د مسلمانانو شهادتونه دا هر څه د دې ملت سره وکړله. موږ تاسې دپاره تنها و تنها دغه د دوی چوکۍ چې را پاته ده، دغه د دوی دفتر چې را پاته دی، دغه د دوی د معسکراتو میدانونه چې را پاته دي، دغه موږ تاسې دپاره داسې یو عبرت دی چې موږ تاسې خدای نخسته هغه د دوی په کړو پسې ولاړ نه سو او موږ تاسې دا ملت زهیر نه کو، دا ملت ناحقه زنداني نه کو، دا ملت ته مشکلات جوړ نه کو، د دې ملت پر سر باندې د رحم او د شفقت لاس تیر کو او هغه خیانتونه چې هغه مخکې خلکو وکړله چې د هغو څخه ډېر اجتناب وکړو. ځکه الله تعالی وفرمایله چې وتبین لکم کیف فعلنا بهم چې الله جل جلاله په دوی باندې څه وکړله، نیست او نابود یې کړه، سرګردان یې کړه، د دې خاورې چې یې ورک کړله. نور نو خپلو خبرو ته د خاتمه ورکوم ځکه خبرې سوي دي مکمله. هغه کسان چې دلته زموږ سره په دې مجلس کې شرکت وکړئ نو هغوی ته د الله تعالی څخه اجر عظیم غواړو. که د سترې محکمې ملګري وه، که د نظامي محکمې د اول زون ملګري وه، یا قومندان صاحبان وه، داسې رقم که نور افراد او نور مجاهدین د نورو ځایو څخه راله، د وزارت داخلي څخه مشران ملګري چې راله، ټولو ته د الله تعالی څخه اجر ورته غواړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.